زه جانزیب نیاز یم د ازادۍ د قومي تحریک د جانزیب نه راواخله د پاکستان پښتونخوا د جانزیب نیاز پورې قلم او کتاب زما د ژوند کیسه ده. زه د قومي ازادۍ د قومي تحریک اولنی ماشوم ټکی. د سور سپین سړی تاریخي سټیج ډرامې د خپرولو پرانستا. د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په کوربتوب نیاز میانه 400 کې درنه خصوصي غونډه. رنگارنګ کلتوري پروګرام او خوندوره مشاعره هم د نیاز د بیسنګر د غونډې برخه وه. چې اوښکې دې څوک ونه ویني ځه د نن وخت چې کوم دی سرکار څه به وایي سرکار د ټولې تصویر رسوي دا به هسې منلو نه غواړي یارېږم د زولنو په مې شرنګا جانزیبه بچیا ساده عمر د جیل د زنځیرونو نه دی خو چې د وطن د خاورې د کام نن سزا شوې نو زما یقین بچیا ستا د کې د هره لحظه زما دپاره مبارکي ده زما نیازمین جانزیبه د مرګ خط دې هم ما نشي ماتولی خو د دې ننګلې خلک دې راوشه کنې زه د دوی مخ ته هم نه ګورم مورې تر اخري وخته پورې د انقلاب زنده باد چغې والې دي د نیاز د بیسنګر خیبر پښتونخوا خصوصي غونډه د سنگر د سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز په کوربتوب کې په نیاز میانه وردګه سرډیرو 400 کې وشوه. غونډه کې د سور سپین سړی تاریخي سټیج ډرامې په میډیا د خپرولو باقاعده پرانستا وشوه. د پرانست نه پس د کلچر وینګ د سوشل میډیا ټیم شمال خان نیاز او واجد لایق ته ذمہواری وسپارل شوه چې دغه ډرامه د سنگر په فیسبوک پاڼه او سوشل میډیا اپلوډ کړي. سور سپین سړی ډرامه د پښتو ژبې د ادبي لارښود او ماهر تعلیم محترم پروفیسر جانزیب نیاز په ژوند مبارزه تعلیمي او ادبي جدوجهد مشتمله سټیج ډرامه ده چې په 15 اکتوبر کال 2023 د پروفیسر جانزیب نیاز صاحب د نهم تلین نمانځلو په مناسبت د صوبې کلتوري مرکز نشترحال پیښور کې سټیج کړی شوی و. محترمه زاهده تنها، محترمه رقیہ، محترمه فرا، then Hamid Khan in the role of Bacha Khan. First time دا ډرامه د سنگر د هنر څانګې مشر نورالبشر نوید لیکلې او ډایرکشن یې هم هغوی په خپله کړی دی.
د سنگر د هنري څانګې مرستیال مشر د ټي وي او سټیج نامتو اینکر جمشید علي خان په ډراما سټیج کولو کې اهمي ذمہواره ادا کړې دي د ډرامې سټیج کېدو په لړ کې د متعلقه کمیټې د غړو په حیثیت د سنگر سینیئر وایس چیرمن ډاکټر علم یوسفزي او فاینانس سیکرټري فریدون خان هم په غوره توګه خپل ذمہواره مکمل کړې دي د ډرامې په میډیا د خورولو د پرانستې د دستوري مشري ډاکټر کاظم نیاز وکړه او د نظامت چارې جمشید علي خان ترسره کړې نورالبشر نوید او جمشید علي خان د ډرامې سټیج کېدو په ټولو مرحلو تفصیلي رڼا واچوله د سنگر چیرمن پروفیسر اسیر منګل او ډاکټر کاظم نیاز د ډرامې په کامیابی نیاز د بي سنگر ته مبارکي ورکړه او د نورالبشر نوید او جمشید علي خان په شمول د نامتو اداکار سید رحمان شینو او د ډرامې د نورو ټولو اداکارانو ستاینه یې وکړه نامتو ډرامانګار او شاعر فرید الله شاه حساس په سور سپین سړی ډراما او د محترم پروفیسر جانزیب نیاز او ډاکټر کاظم نیاز په حق لا خپل لیکونه د فریم په شکل کې ډاکټر کاظم نیاز ته ډالۍ کړل غونډه کې د سنگر د چیرمن پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې د انتظامی چارو نشست هم وشو چې نظامت یې جنرال سیکرټري امجد علي خادم وکړه بلخوا د ډاکټر کاظم نیاز د صدارت لاندې آزاده مشاعره وشوه چې نظامت یې میډیا سیکرټري صادق منزي وکړو مشاعره کې د ډاکټر کاظم نیاز پروفیسر اسیر منګل نورالبشر نوید په شمول د سنگر ډیپټي چیرمن ډاکټر حنیف خلیل امجد علي خادم فریدون خان ډیپټي جنرال سیکرټري حمید الرحمن نادان ډیپټي جنرال سیکرټري وقار لایق پریس سیکرټري ډاکټر ګوهر علي شاه ګوهر صادق منزي او د کابینې غړي منصور نوید برخه واخیستا نامتو شاعر سید قیصر علی شاه قیصر کاکا خیل هم مشاعره کې خپل خوندور کلام وړاندې کړ د غونډې اخیری کلتوري برخه کې د سنگر د کلچر وینګ مشر نامتو هنرمن فیاض خان خیشکی د خپل زړه راښکونکي اواز په خوږلت کې د وتلو تخریقکارانو پروفیسر جانزیب نیاز لایق زاده لایق نورالبشر نوید ډاکټر کاظم نیاز پروفیسر اسیر منګل او نورو شاعرانو مقصدی مهینه او رنگینه شاعري زمزمه کړه او د محفل زلا کې اضافه وکړه کلتوري پروګرام کې شمال خان نیاز واجد لایق او وقار لایق هم د خپل فن خواږه ورګډ کړل او د انتخاب غزلو په زمزمه کولو یې کتونکو ته نوې رنګونه څرګند کړل د ذکر شوونه علاوه د خصوصي غونډې په ګډونوالو کې د سنگر سینیئر وایس چیرمن ډاکټر علم یوسفزي ډیپټي چیرمن ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي د سنگر د کابینې غړي فرهاد علي فرهاد د سنگر د کلچر وینګ غړي زلان خان نیاز د سباون فاونډیشن چیف ایگزیکټیو ستار صاحب ستر شخصیت فضل رحیم ساقی صاحب نواسه ډاکټر ایمل خان د اشنغر سماجی شخصیت شارق خان سماجی شخصیت اماد خان عابد علی فضل الله او په درزونو نور ځوانان ملګری هم شامل وو داغي ډیره شکریا ادا کوم د فیاض خان خیشګي او هغه سره د راتلونکي د کم مرګري هغه سره دي داغي ډیره زیاته مننه او زمونږ د اشنغر دا کم ملما دوست زمارونه بایګان چې ټول راغلیو کوم په مینا چې تاسو دی وریدل او کومه طریقې سره چې تاسو د دې حوصله افزایی وکړه کم ډیسپلین سره چې تاسو نن دا محفل انجوای کړه د دینم خون واغشته د خپل ورونو بایګانو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او اجي صاحب زمونږ چې کومه طریقې سره زمونږ دا ټول پروګرامونه جوړي داغه ډیره زیاته مننه زما د پلار د وخت نه اجي شفیع الله صاحب سره داغه تعلق او زمونږ ټول پروګرامونه کلی کې اومدي کوي اجي صاحب ډیره مننه
د مونږه د سور سپین سړی ډرامه چې وه د هغې چې کوم کردارونه نن مونږ سره راغلي دي دلته مونږ سره په دې محفل کې شرکت وکړه د هغې ډېره مننه. تاسو نن دا ثابته کړه چې که بجلي او که ني که حالات څنګه وي که یخني پښتانه انجوایمنټ هم کولی شي د خپل میلمه قدر هم کولی شي او یو بل سره په مینه محبت باندې داسې محفلونه هغې ترتیبولی هم شي او د هغې نه خوند هم اخیستی شي. انشاءالله چې ستاسو مونږ سره همدغه مینه وي همدا تعاون وي داسې ډېر شی غونډې به مونږ یو ځای کوو. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. پاتی دے مزل وورا غزل وورا غزل وورا غزل غزل وورا غزل काज़िम बवल प्या दज़ान से खबर कही امجد علي خادم پښتونخوا ټي وي پیښور.